له قوشتېپې کانال څخه تازه او بد خبر. سلام، وخت مو په خیر. په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر ته له قوشتېپې کانال څخه تازه راپورونه دا دي چې د دغه کانال سواحل نړېدلی یا هم د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. د امریکا د پراختیایي ادارې یا USAID له لوري د تمویلوونکو د پروژې نقشه او پلان دا دی چې یوازې د بلخ په کالدار ولسوالۍ کې باید 40 کیلومتره یې باید کانکریټ یا لاینینګ شي چې اوس په خامه ډول جوړ شوی او په شګو کې د اوبو ایسارولو اوسنۍ طرحه ناکامه ده. د اوبو چارو متخصص انتقاد کوي چې له دې ملي پروژې څخه د مطبوعاتي استفادې لپاره په خامه ډول او سرسري د لومړي فلز چارې بشپړې اعلان شوې. انجینر نجیب الله صدیق د دغو عکسونو په خپرولو سره لیکلي د بلخ کالدار ولسوالۍ کې د کانال سیمه شګلنه ده چې د اوبو جذب کچه لوړه ده. له علمي لحاظه 20 سلنه د اوبو جذب عادي خبره ده، خو په اوسني ډول خام جوړ شوی کانال کې د اوبو ضایعات او تر وخت وړاندې نږدې دغه متخصص ټینګار کوي له دې لوی ملي پروژې سره خیانت د جبران وړ نه دی.